وطن هیر دی او دلته بیا اوس دفاعیې بله نوې لوبه شروع کړې ده چې پر بارډر باندې شناخته کارټو تذکره در سره وي بیا دوی پایار در باندې کاټوي بیا دوی وجیل استوي بیا به دوی 5 ورځې ما بعد 3 ورځې ما بعد بیا ضمانت کوي بیا به راوځي موږ وډیسي ته دا وایو موږ د ایپایې و میجر ته دا وایو چې زموږ په وطن کې په چمن کې 11 لکه آبادي ده په 11 لکه کې به لک انسانان تذکره نه لري 10 لکه تذکره هم لري شناخته کارت هم لري او ته پر دې ځای باندې بیا دا دي بیا نوي پروګرامونه دا دي بیا نوي سیستمونه جوړ کړي دي موږ وډیسي ته دا وایو و ایپایې والا ته دا وایو چې د دې سیستمه څخه لاس وکاږئ موږ دلته قبایل یو موږ دلته ششمایان یو دا وطن زموږ دی دا خاوره د دې وطن د چمن د خلکو ده دا نه د ایپایې ده دا نه د بلګیډیر ده دا نه د ډیسي ده که ډیسي دا وایي چې دا خاوره د پاکستان ده یا د پاکستان د حکمرانانو ده دوی دې موږ ته دا ثبوت راښکاره کړي دا کاغذان دې راښکاره کړي زموږ د هر سړي سره د خپلې مځکې پردونه شته زموږ سره د هر ځکې هر ډاکومنټ شته او موږ وډیسي ته دا واضح وایو و ایپایې ته دا واضح وایو چې نن دومه ده دغه عمل مې شروع کړی دی چې شناخته کارتو تذکره زموږ د پښتنو څخه په جوب کې ورسره یې ته ایپایې افریقا ته یې موږ اوس واضح ورته ته بیا دا وایو که پر دې ځای د ایپایې مټر بیا تېر سو زموږ د چمن یا د بولدک خلک پکښې وه په ونه د مټر دې دلته در وسوځو دلته ستا ته اور در واچوو ستا و مټر ته اور ور واچوو دا مې که مذاق شروع کړی دی زموږ په ښار کې په کولو سمبوسو والا د بلګیډیره سره ناست او دا نسي ورته ویلی چې دا ایپایې کومه غونډه ګردي شروع کړې ده چې شناخته کارټو تذکره ورسره وي او ته ایپایې افریقا ته یې دلته په پنجاب کې د پاکستان شناخته کارت هم ورسره او د بل ملک شناخته کارت هم ورسره یا د امریکې ده یا د چین ده یا د جاپان شناخته کارت ورسره ولې پر پنجابیانو ایپایار نه کاټېږي ولې پنجابیانو ته نه ویل کېږي صرف زموږ ګناه دا ده چې موږ پښتانه یو موږ مسلمانان یو چې پر موږ باندې بار بار دا نیوکې کېږي یا یوه عربه استعمالیږي بیا بل عربه استعمالیږي نو موږ ریاست ته وایو چې زموږ د ګریوانه لاس وکاږه زموږ د وطن د ظلمه څخه لاس پورته کړه که زموږ دې ولس او دې قام پر ژیره لاس درته تېر کړي ولکه یا دلته بیا د مور بلګیډیري یا د ډیسي یا د ایپایې په خدای په وینه در ولړو داسې وردی څو در څو به موږ په شرافت کښېنو څو در څو به موږ د خرڅ سوي ریاست او د خرڅ سوو حکمرانانو خبرې در کمه منو موږ د صبر پیمانې ډکې دي موږ به ریاست ته وایو چې زموږ پر موږ بیا ربې نه استعمالیږي او دلته زموږ په وطن کې چنده لغړیانو په نامه خلک شته چې خلک اړوي په 10,000 په 15,000 روپۍ او دوی خبره ورسره وکړي چې موږ مې بارډر لاړو او بیا دوی در تاره پورې ورسوي بیا یې ایپسي برته دا خلک ونیسي اوس هم په قلعه کې 50 نفره ناست دي د دې چمن خلک دي د دې چمن ځوانان دي د دې چمن سپین ږیري کې ناست او اوس هم 50 کسان کې ناست موږ و دې قام ته وایو موږ و دې پښتنو ته وایو چې دا رقم بې ننګه لغړیان زموږ د ګونده وباسئ زموږ د ناموسه وباسئ او چې دی وایي زه تا اړوم او جاله دې ورنږدې کړي بیا دې ایپسي ته په لاس ورکړي بیا د ایپسي په جیل کې او تم ناست وي 10 شپې هم ناست وي 15 شپې هم ناست وي موږ و دې وطن ته دا وایو و موږ نورو خلکو ته هم دا وایو چې دا خلک لغړیان نه دي صرف دا خلک د ایپسي خلک دي دا د ډیسي خلک دي خالي د دې وطن توهین کوي
د دې پښتانه توهین کوي و بلګېډې ته زه دا وایم چې کم کسان تا نیولي دي دا فوراً در سبا مازدیګره موږ غواړو چې دا خلک یا لیویس ته په لاس د سبا مازدیګره ورکړه یا یې په خپله هیله که یا رشوت اخلي بیا کاروبار دې شروع وي او بیا زموږ د چمن یا د پټي خلک ستا سره په جیل کې ناست وي او تا و ځان ته جیل جوړ کړی دی ستا سره په کم قانون کې په کم آیین کې ته خلک په جیل کې کښېنوې دلته خو ځلې انتظامیه سته باید چې هغو ته دا خلک ګور ورکول سي نو دلته پرون ما وویل چې پسې کومه غونډهګردي شروع کړې ده چې خپل جیل یې جوړ کړی دی په جیل کې زموږ پښتانه په کلونو خلک هم ناست دي زموږ پښتانه په میاشتو هم خلک ناست وي په اوتو هم خلک ناست وي